پروان ته د اسلامي امارت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد بیړنی سفر. مولوي محمد یعقوب مجاهد پروان ته د څه لپاره تللی او د ایران ظلمونو او افغان کډوالو په اړه د اسلامي امارت غبرګون. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د دفاع وزارت چارواکي وایي مولوي محمد یعقوب مجاهد پروان ته یون کړی او هلته د یاد ولایت له ملایانو، توکمیزو مشرانو او سپینګیرو سره لیدلی دي. له دفاع وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي دي په دغې لیدنه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد د یاد ولایت د وګړو او ولس ستونزې له نږدې واورېدې او ژمنه یې ورسره کړې ده چې موږ ستاسو په چوپړ او ترشا مو ولاړ یو او د هر ډول همکاري ډاډ یې ورکړی دی. دا یون په داسې مهال کې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د اسلامي امارت د مشر په شتون کې غونډه شوې وه او هلته د توکمونو ترمنځ پر یووالي او ورورګلوۍ باندې ټینګار شوی و. د یو بل خبر له مخې د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزارت خبر ورکوي چې د کډوالو په اړه ناسم معلومات له پاکستان او ایران سره زموږ د اړیکو خرابولو لپاره کیږي. د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد د پولیسو ناسم چلند ته په اشارې له یاد هیواد څخه مننه کړې ده چې په تیرو 40 کلونو کې یې د هغوی کوربتوب کړی دی او په ورته مهال یې پر وروستۍ پیښې خپله اندېښنه ښولې ده. په خبرپاڼه کې له افغان کډوالو څخه هم غوښتل شوي دي چې نور بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او که په یادو هیوادونو کې خپل ژوند ته پایښت ورکوي نو باید د هغوی قوانین پر ځان په سمه توګه ومني. موږ له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو او له دوی څخه هم غواړو هغه څه له منځه یوسي چې زموږ اړیکې زیانمنوي یا ځینو ټولنو ته د ناوړه تبلیغاتو واره برابروي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.